سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې طریقه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ بایبیټ صرافۍ کې له 3 نیولې تر 15 او دغه شاوخوا ډالر ترلاسه کړئ. نو راځئ بیا ما سره ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو، لومړی غواړم د ویډیو په سر کې وایم چې دغه پروسه وړیا نه ده. $0.5 شاوخوا مصرف لري او تاسو سره بایبیټ اکاونټ کې باید لږ تر لږه $7 $8 یا هم تر دې ډېر واوسي تر څو دا پروسه تکمیل کړئ. دا به څنګه تکمیل کوو؟ دې کار لپاره به تاسو په ریوارډ هب باندې کلیک کړئ. دوستانو، دا چې مو کلیک کړئ لاندې به راشئ. دوستانو، دلته دې کې یو نوی افر راغلی، دا ګورئ چې په دې باندې زورا کوین ورکوي. دغه لومړنی چې دا وایي یو ملګری دعوت کوي، چې ملګری دعوت خو موږ نه کوو، خو دغه دوم وایي چې لږ تر لږه تاسو $50 په اندازه ټریډ وکوئ د بایبیټ ویب 3 کې. نو موږ څنګه کوو؟ تاسو ته 15 زورا ټوکن درکوو چې شاوخوا $3 کېږي. اوس دا ما تکمیل کړی، ګورئ پینډینګ کې ده. دا به څنګه تکمیل کوو؟ لومړی بیا دلته تاسو ته اکسپټ لیکلی، اکسپټ به ووهئ. صحیح، بیا به لاندې دلته راشئ، اکسپټ به ووهئ. دا چې مو اکسپټ کړه دلته تاسو ته لیکي چې ټریډ نو، همغه ټریډ نو آپشن به ووهئ. دوستانو، صحیح، ټریډ نو آپشن چې مو ووهه تاسو ته د بایبیټ ویب 3 برخه راوړي. د بایبیټ ویب 3 برخه به زه راواړوم دلته، که چېرته هغه ځای نه تاسو ته روان وغوښته نو دغه ځای څخه هم راوړی شئ. دا ګورئ ویب 3. نو په دغه ویب 3 کې تاسو باید لږ تر لږه د $25 یو ټوکن بای کوئ او سیل کوئ تر څو تاسو ته دا جایزه تعلق ونیسي. دې کار لپاره به بایبیټ ویب 3 سیم واز کې دلته ګورئ ټونا کرنسي، دلته به بای ووهئ، همدا ټونا واخلئ. ښه کرنسي اخیستی شئ، فرق نه کوي. دلته به په بای باندې کلیک کوئ. په بای چې مو کلیک کړه دلته تاسو سره کم ډالر هغه تاسو ته ښیي. دا ګورئ ان فیډ ټریډینګ اکاونټ کې چې تاسو سره کم ډالر هغې باندې دلته کار کیږي. نو دلته دوستانو تاسو باید مینیموم یو $6 ولرئ. صحیح، که 25 یا 26 ولرئ خو ښه ده، یو ځل لپاره پې کار کیږي. خو که کم ولرئ تاسو بیا کولی شئ مثال د 6 واخلئ، یو ځل بیرته یې سیل کوئ، بیا یې واخلئ، بیا یې سیل کوئ. نو په دې ډول تر $50 والیوم پوره کوئ. ما فعلا پوره کړی او تاسو ته طریقه ښیم. دلته به دا کرښه ورته داسې پوره کش کوئ یا به دلته ورته په لاسي ډول ډالر ولیکئ. مثال دلته ګورئ دی چې مینیموم سیده تاسو باید $5 ولرئ. نو تاسو لږ تر لږه 5-6 پورې باید ولرئ چې دا کار کوئ. ښه، دلته چې مو ورته ډالر ولیکل، سیار څومره اخیسته، نو دلته به یې ولیکئ او دغلته یو آپشن ده، ګورئ دا لاندې دغه آپشن سکسس لیکلی، په دې به کلیک واخلئ. دوستانو، صحیح، په دې چې مو کلیک واخلئ دلته 2 آپشنه دي. دا ګورئ، دا لومړنی او دوم، تاسو به دا په دوم کې دی او لاندې به کنفرم کوئ. دا کار چې مو وکړو دلته به بای آپشن ووهئ او دا به واخلئ. دا یو دقیقه کې تاسو ته اخیستل کېږي. چې واخیسته دا کرنسي دلته د اسان کې سیل ده، بیرته به سیل ووهئ. سیل چې مو ووهه دلته به بیا چې څونه اماونټ تاسو بای کړی او دلته بیرته ما خط آپشن درکوي، دغه ډول خط آپشن درکوي. دا خط به راشئ دلته به ورته فول کش کوئ او دلته به دوباره بیا هم دغه آپشن باندې کلیک کوئ. ما تاسو ته ویلي و چې 2 آپشنه دي، دغه آپشن نه مې مطلب ده. صحیح، دلته تاسو به په دوم باندې کېدئ. دوستانو، دا آپشن ښیم. دوستانو، په سیل برخه کې به هم دا په دوم کې دی. صحیح، په دا اول کې فیس ډېر ده، په دوم به یې کېدی د سیل په برخه کې. چې په دوم مو کېښود سیل به یې کوئ. نو په دغه ډول به دا کار ترسره کوئ تر څو تاسو د ټریډینګ والیوم څنګه شي $50 شي. یعنې تاسو باید د $25 بای وکوئ، د 25 سیل کوئ، یا د 26 هم وکوئ چې تر څو کمبود نه شي. نو دا کار چې مو وکړو دا ټاسک به هم څنګه شي ملګرو، تاسو ته به پینډینګ کې شي او د دې ریوارډ چې دا 2 ورځې وروسته به ستاسو ریوارډ هب برخه کې راشي، بیا تاسو کولی شئ کلیم یې کوئ. په دغه ډول به تاسو ته ټاسک پینډینګ کې شي ملګرو. لکه ماته چې شوی دلته ټایم درکوي چې دومره ټایم بعد ستاسو ټاسک اویلیبل کېږي. دغه کې دوستانو 2 میلیونه ټوکن دی ریوارډ ورکوي. نو دغه که څومره زر وکوئ هغونه ښه ده، ځکه ممکن کله چې دې ته خلک جمع شي بیا تاسو ته دا ریوارډ نه درکول کېږي، بیا تاسو ته لیکي چې ریوارډ خلاص شوی. نو دغه په دې ډول $0.5 ریسک کمنۍ وی کوئ، که نه بیا ته تېر شئ. هغې نه لاندې راځو، اوس یو دانه بل ایونټ ده. دغه ګورئ دا د USDT نه خاصه ده. دا ایونټ به دې برخه کې پیدا کوي، ځینو اکاونټو ته یي، ځینو ته نه یي. که تاسو ته دا به پیدا کوي، په دې به کلیک کوئ. دا به لومړی دوستانو تاسو ته یو صفحه راشي، دا به جوین کوئ. صحیح، چې په دې مو کلیک کړئ دغه ډول د دې پیج تاسو ته راوړي. دغه ډول دوستانو پیج تاسو ته راوړي. دلته تاسو ته جوین آپشن درکوي. صحیح ده، دغه ډول جوین آپشن یا رجسټر آپشن درکوي. دا به کلیک کړئ، دې کې به ځان راجسټر کوئ. کله چې مو راجسټر کړ بیک به راشئ بیرته ته، دا درته دلته راځي، په دې به بیا کلیک کړئ. چې په دې مو کلیک کړ دلته ګورئ دې کې ټاسکونه دي، په ټاسکونو تاسو ته پیسې درکوي. لومړنی ټاسک دا ده دوستانو، ښه چې ما پوره کړی $10 یې پرې راکړي دي فیس لپاره، چې په همدې فیس بیا موږ کولی شو ډېرې پیسې وګټو. لومړنی ټاسک د دې دا ده چې دی دلته لیکلی دی لږ تر لږه $100 پورې تاسو څنګه کوئ ټریډینګ وکوئ په فیوچر کې. $100 والیوم په اندازه په $100 نو دا کار تاسو په $3 $4 هم کولی شئ. دا به څنګه کوئ؟ دې کار لپاره به تاسو په همدې ټاسک کلیک کوئ. چې په ټاسک مو کلیک کړئ دلته تاسو ته ټریډ آپشن درکوي. صحیح،
ټریډ آپشن تاسو ته درکوي. نو رای بشئ یا به فیوچر برخې ته خپله راشئ. زه مثال راځم ټریډ برخې ته. ټریډ کې دلته ګورئ پورته فیوچر واهم. فیوچر ته به راشئ لږ تر لږه $100 ټریډینګ ولیوم به وکوئ. دې کار لپاره دلته به په دې آپشن کلیک کوئ. دلته به کرنسي ورته TRX انتخاب کړئ. TRX ښه ده، فیس هېڅ څه نه لري. صحیح TRX باندې کلیک کوو. نو دلته به اوس تاسو ورته څنګه وکوئ، دا به ورته واخلئ دوستانو چې د $100 ولیوم پوره شي. دا X دا X CR څو کې تاسو کېدای ستاسو خوښه حالت به ایزولیټډ کړئ. X په دا 25 کې کېدی دا خط به کش کو. زه به دا خط کش کړم. ګورئ دلته زه به په $3 دی، په $3 یې وازوم. په 25 X کې ټوټل څو کېږي واتیا وازوم. نو دا د په لانګ کې به زه راواز کړم. دا د واز مې که بیرته همدا ثانیه بندومه. نو په دغه ډول به ټریډ واز کوئ. لږ تر لږه تاسو باید ولیوم څنګه شي $100 ته ورسیږي دوستانو. نو زه اوس راځم ملګرو، دلته به دا ټاسک تاسو ته تکمیل شي. صحیح ده، زه راځم وګورو دا ټاسک به موږ ته هم څنګه شي تکمیل بشي ملګرو. نو کله چې دا ټاسک تاسو ته تکمیل شو ملګرو، زه راځم بیرته پې کلیک کوم. دا ډول تاسو ته تکمیل کېږي. دغه $10 باندې به تاسو بیا کلیک کوئ. دلته تاسو ته کلیم آپشن درکوي. دا ګورئ کلیم بیا کوئ. چې کلیم مو کو بیا به دا یوز ووهئ، دا به یوز کوئ. چې یوز استفاده مو کو بیا بعد له هغې چې تاسو ټریډ کوئ تاسو نه فیس نه کټئ، همدغه کوپون نه یې کټئ. چې دې کوپون نه یې کټئ، اوس دلته راځو د دې نور ټاسکونه دي، د همدې $10 فري کوپون په واسطه یې پوره کوو تر څو موږ ته څنګه شي دوستانو فري ریوارډ راکړي. راځم نور ټاسکونه د اوس وخت یم چې په هغې موږ ته جایزه راکړي. نو په دې کلیک کوم. ګورئ د یو ډیلي ټاسک لري. وایي ډیلي فیوچر ټریډینګ څنګه ده، $10 ولیوم پوره کوي. نو موږ سره تیار هلته فیس شته د همغه په واسطه یې پوره کوو. دلته به په ټریډ نو کلیک کوو. زه راځم اوس دا ولیوم پوره کوم ورته. نو دلته زه بیا کرنسي TRX انتخابوم. TRX یا بیټ کوین هر یو وي، تاسو TRX انتخاب کوئ. زما په نظر ښه ده. X هم 25 زه دا خط کشوم. دلته به شارټ وهو دوستانو، شارټ پوزیشن وهمه. شارټ مې ووهه او بیرته به یې بند کړو. نو په دې ډول موږ نه فیس کټېږي. نو دلته مې په بیټ کوین یو دانه واز کړ او بیرته به یې بند کړو. نو په دې صورت نو تقریبا ما فعلا دغلته واز کړل، بند مې کړل، د $0 په اندازه مې راواز او بند کړل. نو دغه کار مې وکړو دوستانو. اوس به دلته څنګه شي، زما اکاونټ به ولګېږي. مخکې زما یو څه ټریډ وکړو، فیس زما څخه کټ کړه ځکه دا کوپون نه و یوز سوی، اوس مې یوز کړ. نو دلته به اوس راشو. ګورئ د دې دا ټاسک به موږ ته څنګه شي پوره کېدو کې. به دا ګورئ تقریبا اوس مې ټریډ وکړو، یو دقیقه کې دا ټایم نیسي پوره شي. $800 حساب شوی، دا به اوس پوره شي. موږ به دلته څنګه کړو، کلیم ترلاسه کړو، چانس به ترلاسه کړو تر څو دغه سپینر ته وکړو. په دې کې $0.5 نه نیولې تر $50 او بیا هم پوچ تاسو ته ختلو امکان لري. او دا هر ورځ تاسو کولی شئ. دا ګورئ ډیلي تاسو کولی شئ چې دغه ټاسکونه وکوئ او دلته راشئ چانس ترلاسه کوئ. نو ما لږ وکړو، لږ به په تمه شو، لږ بیا ریفریش کړو تر څو دلته دا حساب کړي چې حساب یې کړي او زه دا جایزه ترلاسه کړم. زه لږ ویډیو سکپ کوم دوستانو. یو دقیقه ټایم وته. ګورئ ټاسک تکمیل شو. زمونږ $10 ولیوم یې منلی ده. نو راځو په ټاسک کلیک کوو او دلته به اوس سپینر ته وکړو، خپل چانس به څنګه کړو وبه ازمایو. نو دا ګورئ زه لاندې راځم، یو چانس یې راکړی، ټیکه چانس وهم چې څه راوځي. بدبختانه خالي راووته دوستانو. ما ته یو 2 ځلې پکې $1 هم راووتل، خو دا ځل خالي ووته. مثال دا زما دی پرون ورځې ده، که زه تاسو ته وښیم چې ما ته څه ووته. دا ګورئ یو ځل $0.5 ووته، یو ځل $1 ووته. نو تاسو هم دغه ډول کولی شئ. دا واز ما